بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ او ټولو ته د اختر مبارکي وي. څوک چې دا پروګرام ګوري په پاکستان کې، په افغانستان کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه، هغې ټولو ته زما او زما د ملګرو لخوا او د پښتو ون ټلویزیون لخوا هم د اختر مبارکي وي. نن زما ملمه پروګرام د اختر مناسبت سره دی او ما سره نن ملمانه چې دي په ملمه پروګرام کې هغه زما خپل ملګري د هم نیوز پښتو ون دي. نو اول زو تعارف کوو او خپل ملګرو ته مې خواسته چې هغې خپل ځان تاسو ته معرفي کړي او هسې خو خلک د ښي طرف نه شروع کوي، لیکن عبدالهادي صاحب چونکې زمونږ مشر دی نو اول به مونږ د عبدالهادي صاحب نه شروع کړو. ډېره مهرباني طاهر صاحب. اول خو ستاسو شکریه ادا کوو ډېره مهرباني چې د نیوز د ټیم نه تاسو د انټرټینمنټ کار اخلئ. دا خدای په اختر کې هر څه کېږي، خدای دې کړي چې دا اوس داسې نه شي هغه ناجاڼه کسابن چې غوا لاله کړي چې څه ته جوړو که نه میاګانې سره شته دواګانې وکړي قبلېږي. لومبې زه خپل تعارف وکړم. عبدالهادي مایار نوم مې دی، د مردان مایارو نه، او هم پښتو ون دا ټول ملګري یو، موږ د نیوز ټیم ملګري یو. د طاهر صاحب ډېره شکریه چې دوی په خپل شو کې موږ راوغوښتو او د اختر د رونق یې جوړ کړ. عبدالهادي صاحب ډېر سینیر صحافي دی او ریډیو پاکستان کې په اعلی پښتو باندې پاتې شوی دی. نو تاسو جی ټولو ته سلامونه وایو. زه یم کومل شبیر، زما تعلق چې دی مردان بګړګنج بازار سره دی اور زه دلته پښتو سره چې دی ایز نیوز کاسټر دلته. وسیم مې نوم دی، پنجپیر سره تعلق ساتم او دلته هم پښتو ون کې د نیوز پروډیوسر په توګه کار کوم. پروډکشن چې ته نه دی کړی خو دا یو جهان مننه طاهر خان صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې موږ پروګرام ته راوغوښتلو. زما نوم متنزیب دی، زما تعلق سوات تحصیل خوازخیل سره دی او په هم پښتو ون کې ایز نیوز کاسټر کار کوم. السلام علیکم، زه یم ستاسو خپل شاه سلیم جان او طاهر صاحب هم ډېره مننه او هم پښتو ون ټولو کتونکو ته د کوچني اختر ډېره مبارکي وایم. ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ ته یو ځل بیا دلته د کور غوندې یو ماحول جوړ کړی دی او موږ ټول یو ځای ناست یو د اختر خوشحالیانې سیلیبریټ کوو. ښه جي. او یې د کوم ځای؟ او زه یم د نوخار. نوخار نه خاص خپل کلی بخیر، خاص کاکا صاحب سره زما تعلق دی. اصل کې سر د هادي صاحب ستاسو په اجازه د دنه به دا تاسو کو سلیم جان چونکې ما سره نږدې ناست دی، نو د کاکا صاحب څه مشهور دي؟ د کاکا صاحب نه دعاګانې مشهورې دي. نه نور هم څه شته؟ نه دا کاکا صاحب ډېر ښه بزرګ تېر شوی دی. هغې کې شک ګوره مذهبي شخصیات هغه مونږ به پته ده او د هغې یو خپل شخصیت و، خلک هلته دعا ته ورځي. د خوراک شي که څه مشهور دغه درته نه وي چې د کاکا صاحب د ولې مالټې د ولې مالټې ځکه چې بیا روړل او که نه وي نو مونږ یې په زور وایو بیا روړل هم غواړي. اوس چونکې موسم نه دی ځکه ما د هغې ذکر ښه. تاسو مالټې یادې کړې؟ مالټې نه نور هم ډېر څیزونه په ولې کې دغه علاقه خو ډېره د مالټو. نو هادي صاحب چې کله د یو علاقې یو شی مشهور وي او څوک یې راونړي خپلو ملګرو ته، نو لکه هغه څنګه هغه ته څنګه اول به دې جواب راکړي که پکار دی چې دی وایي یو ځل یې راوړي دي په دریو کارو کې او هغه هم زړې خرابې. بالکل سر هغه زړې وي سر او ډېرې زړې وي. نو وداعت وکړه که نه صاحب اختر دی. نه بس زه خو تاسو ته ناست یم، تاسو جرمانې ته تیار یم. تاسو جرمانه عاید کوئ هغه به ولګي بیا دې خو چې په لاس نه راځي چې په لاس نه راځي. نه دی وسیم دواړه چې کوم دی نو د جرمانې قابل هم دواړه دي. وسیم صاحب اوس موږ له د اختر پسبرګه روز باندې طاهر صاحب پروګرام مټیایي راوړه او هغه دومره چې کوم دی نو لکه ښکلې مټیایي ده د ښکلې ځای نه راوړه لږ رنګینې منګینې پکې وې. اصل کې سر دا ما ځکه راوړه چې ما سره ستاسو خوا وایي تاسو مشران یې چې ته شوګر وګور هم نه شي. ته پروا مه ساته، خیر دی. اوس دغه ته شوګر فری میلاویږي. وطن تاسو سره سوات یې؟ جی بالکل. سوات کې څه مشهور دي؟ سر د سوات خو شلتالوان ډېر زیات مشهور دي او ان شاء الله چې موسم راشي نو خامخا به مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا مشهور څنګه دي؟
سر د سوات نور هم ډیر سیزونه مشهور دي د سوات ښکلا ډیر زیاته مشهوره ده په درست نه خلا خو دې الته وی کنه خو دې الته وی د سره سم سر شلتالان چې دین هغه ډیر زیات د سوات مشهور دي لکه ټولې نړۍ ته ځي کنه او پاکستان کې خبرو کو پاکستان کې هم ډیر خلک چې دین هغه ډیر زیات خوخی چې چا سره منګه د اسلام آباد کې یا چې بل ځای تلاړ شو چې انټروډکشن کیږي نو سوات نو اولنې خبر دا کې چې شلتالان ورله کله راوړي ها نو وسیم سی براتم ویل د دې جواب سر زو ورکم دا کار سره او مړې خو یاد نه کړې نو تیر کال سر شمتالان الته سواد کې شیو نو د تمام میسج وکړ چې وطن زیبا شمتالان ته هو د خپل مزاحت لکه کنه بالکل سر د تمام شمتالان راوړل نو د ماته وی چې شمتالان موږ ته سوابیوال شمتالان موږ ته شمتالان وایي اصل کې سر د ماته میسج وکړ چې وسیم سي به شمتالان ډیر خو دی له سواد ترازی نو ما یاره چې زه یو کیلو شمتالان له سواد ته درځم ولینه خدا چې اډو راوړی نه نه سر ما دا خبره زه کوم چې ما یاره به سواد په وینې ته وب چکر به لګو کالان ته بلړ شو ملم جبې ته بلړ شو نور ځونه کې وګرځو او بیا به چې تاسو په گاډي کې وته پیټې کې د منو ته आवाज ول دعوت ورکو دا نور چې حدیث دی دا هغه ټیم سره سره وخت زما د تنو مرای کنه نو دونه دغه زمنګ نو هغه تعلق نو ولګي کنه ان شاء الله دا جیرنا سره بیا به چې خلک وي او من فس کنه سر اسوابه خو پاتې شو ثوابه غوشي کنه خبر ازو کنه د مردان خو سر پیړې مشهور دي کچالان دي سو زره دې وروړي دي خپل ګل نه کچالان ما پیړه کچالان پیړه ورګه سو واره دې وروړي دي خلکو لا نو سر ان شاء الله راشي موږ په ندی دي درو ټول سپورې کنجوسانو سره ژوند عادي سه حاجت سره تاسو سره کې مونږ ټول هغه ځایونو کې خو نه پاتې کیو کنه مونږ خو مقامیان د اسلام آباد یو نو بس بیا او مګه تاسو مونږ مثال دی د اختر کې خو کلی تخام خازینو اختر کې هو کلی ته چکر لګي خو اختر د مالټو مسوم ني ولې اوس خلاص ته حاجت تاسو څه وایي کنه خاکسار تاسو رم یادېږي نو خاکسار کې هم څه شی مشهور دی نسوار مشهور دي او دغه د زموږ د مایارو چې کوم دنو سبزی مشهور دي ډېرې نه کباب هم اوریدلی کباب خو مشهور دي د مایارو کنه خو دغه دی نو تاسو نه خو د دې ګلمن به چې تاسو خدا هغه یخ شي کنه تر دې پرې یخ کباب نه موږ سره د ګرمول تنظیم شته سر مرغه به خراب شي موږ سره ګرمول تنظیم شته خو سر تاسو تاسو مردان کې د کم کلی څخه تعلق لري د سکندري کورونه او دا هغه ځای پیړې مشهوري دي نه پیړو ذکر خو دیو کا خو یو واده وکړه زما سره موږ درې واړو کې ټول نه نږدې چې پیړو سره دي نو هغه دي حدیدی کنه بګړګان نه جروزي بس خیب توشه داسې خي طرف ته نه نه سر اصل کې بلکې اوس خو بګړګان سره هم یو دکان لاګیشتا مو چې کله کومل ته د پیړو وسنده مونږ ځان په سموسو خلاص کی او دښه دا ګوړې شربت دا کومل ډیر وروړي د روزه کې به چې کله به روزه کې دلته روزه وا سر مونږ خو د روسا پورې په 2000 راوړې تقریبا هغه هم څه په مینتونو خارو زارو باندې نن هم جوړ کړو خو لیمبو یې پکې ير کړو سر شربت خو بډی ډیلی ما جوړو پر روزو کې ها ها دا شربت کار خو ما ته حواله کړو ها شاه سلیما اوس شعرونه وای تاسو خبره کوله نه شاه سلیم مده کې خیر بیا په بل دغه کې بیا دا اوس به آغاز به د سادي صاحب نو زه حدیث تاسو شعرونه وای کنه د اختر مناسبت سره سیو نو زه به د شعر خو ما وسیم له ور کړو که غزل ما کې وته مې دی به زما په ځای مو زبوام ها ها شعر خو به دی ته خزا زه د ژوندون زپلې زه د هر ستم زپلې زه د ژوندون زپلې زه د هر ستم زپلې زما د ستړي زړه आवाज دنیا ته چرته رسی نه ډیر نه خدا خو اختر دی ته په دې کې زوري خو نه سر دا غم ډک شیرونه راته لکه سر دې کې موږ سره داسې کسان شته هغه چې مطلب هغه په زړه باندې دغه دی لګ کمزوري دي کمزوري دي زما په ترخ کې یو کس ناشته سر شاه سلیما صحافت ته ولې راغلی صحافت داسې راغلم صحافت زما د وړوکوالي دویم شوق و اول نه شوق زما دا و چې زه د ډاکټرۍ سبق وایم خو چونکې هغه پوره نه شو هغې نه پس بیا بیک اپ کې ما سره صحافت نو صحافت ته نه صحافت او ډاکټرۍ خو ډېر صحافت کې خو دغه زه تا خپل مثال درکم هغه وخت په حدیث لکه چې 90 کې خو زه فارغ شوم نو هغه وخت کې جورنالیزم تبا خلک چې به نه لایکو او بل چا پکې لکه دغه اډمیشن نه غوښته اکثر دا صحافت په شروع اوس خو خیر ډیر زیات بدل شو ډیر خلک زور صحافت تم کوي او کو چا صحافت نه ویری هغه هم خوښي چې راشي میډیا ته بیا خاص کله الکترونیک میډیا ته ټلویزیون ته نو میډیکل او صحافت خو ډیر یو بل نه لري
دا ډېر یو بل نه لرې دي خو اصل کې ما شو کې وړکوالي ډېر زیات ټي وي سره تېر شوی دی. ټي وي به ما کته او بس ما لکه هغه خلک چې ټي وي تاسو لاونج کې یو د تاسو د کور یو حصه یې که نو ما هم هغه شان ټي وي کتلي دا ډېر سهار نه تر ماښام ما ټي وي کتلي نو هغه ټي وي کې یو اټیچمنټ ټي وي کې ما خبرونه هم کتل ټي وي کې چې بس تقریبا داسې وخت هم راغلی چې سهار به موږ ټي وي ته کېناستو زه چې خپل خزان خبره وکړم ګرمیان چټیانې به نو تر کومه چې به ټي وي یو قسم د خوب ټایم نو تر هغې قومي ترانه چې به وي هغې نه پس به ټي وي بند شو. دا راته وویل شي چې وړه غوندې دمه کو واپس به راشو. یو وار بیا حاضر یو هادي صاحب دې به خپله خبره وروسته بیا وکړي نوره تاسو هم راته ووایه که نه چې جرنالیزم ته څنګه راغلی او اختر باره کې هم څه ووایه خپلو کتونکو ته هم څه ووایه. طاهر صاحب جرنالیزم زما د هلکوانۍ نه دوه دغه یو لیټریچر ښه او یو جرنالیزم یعنی که زه ته دا وایم چې سټوډنټ لایف کې ما په اخبارونو کې آرټیکلز به زما راتلل نو دا د شعورونه زمونږ ځکه چې هغه ترقي پسند سیاسي سوچونه فکرونه به وو نو بیا د هغې دپاره چې زه خلکو ته د خپل خیالات او نظریات ورسوم او دغه کوم نو د هغې دوه دغه یو لیټریچر او یو جرنالیزم نو زه خو بای پلانینګ راغلی دې فیلډ ته راغلم او بلکې په شروع کې ما ته ښه جابونه ملو شو د دې نه ډېر ښه راته ملو شو خو هغه ما وانه غوښتو جرنالیزم کې پاتې شو. هادي صاحب زه کور اختر ته لاړ شو څونه پیسې ماشومانو له ورکړي دي په اختر کې؟ دا مو ډېر ښه سوال خو ماشومان هم ذکر کړی دی ګورې خلک وایي اختر ماشومان دي خو نه نو دا ټول ځان د اختر پر دي ټول ځان ماشومان ګڼي وي هادي صاحب او طاهر صاحب مشران دي سر موږ د طفل مکتب کې راځو که نه نو هغه هم ماشومان شي بیا څونه خراجات شوي تقریبا؟ نو ظاهره خبره ده دا اختر خو یې د دې دپاره چې لکه د کور د مشر چې کوم دی هغه خو په روژه کې هم ټولې خرچي په اختر کې هم ټولې خرچي دا اختر خو ماشومان ډېر غواړي که نه؟ ها بالکل دا اختر خو یې د ماشومانو طاهر صاحب که یعنې که تاسو ته به یادي کلچر یې خپل که نه اوس هغه اخترونو هغه څیزونه ډېر خوند نشته پخوانی مزې نشته او زمونږ د قوم هم هغه شانتې که ستاسو یاد شو زه تاسو په د ایران په ایرنا نیوز ایجنسۍ کې په هغې یو ځل چې هغه چاند راتو شو د اختر اعلان وشو نو زمونږ هغه مشر چې و څه نوم یې و مرزایي صاحب مرزایي صاحب چې څنګه اختر اعلان وشو 50 روپۍ تاله درکړل 50 یې مال راکړل او که 50 ډېر زیات وي که نه نو موږ ډېر زیات زه پرې خفه شوم که نه ما ورته ویل دا د موږ ماشومان ګڼو وایي چې نه ایران کې وایي دا زموږ دغه دی یو کلچر دی چې څنګه د اختر اعلان وشي نو مشران او کشران ټول یو بل چې څه څه ورسره نو په یو بل له ورکړي. سره بچپن کې تاسو چې کله ماشومان وئ هغه ټایم عیدي څومره وه لکه مطلب تاسو ته به څومره میلاوې ده او نن سبا عیدي څومره ده؟ نو اوس خو طب انفلیشن کې دغه ورکول نو اوس ډیویلویشن کېږي ډیپریسیشن کېږي انفلیشن دی د هر طرف نه که نه زمونږ په ورځو کې خو به 1 روپۍ هم بلا شي وه زمونږ خو به سکول ته تلو هادي صاحب د های سکول کې هم شاډن بابا کې اوس کورو څلور رڼې به موږ له کور والا راکړي هغې کې به چولې او ډوډۍ هم شوه او څو پکې پاتې هم شوې. سر اختر پیسو باندې به تاسو څه قسمه سیلیبریشن کوئ؟ اختر پیسې خو پخوا میلې لګېدې میلې به پخوا میلې وې او مشرانو به بوتلو خو بیا وروسته مردان کې واقع شو هغې نه پس ختم شو. کومل څومره پیسې ورکړي د اختر که څومره د خلکو نه اخیستي د خپلوانو نه؟ سر خپلوانو ابو نه خاص کر مونږ عید په ورځ ډېر لازمي دي ابو نه امینه او په خپله خو اوس ابویسلی جاب کوو نو اوس خپل وړې خویندې چې کمې دي نو هغې له عیدي ورکوو. څونه دې ورکړي دي دا ووایه که نه تر خو روان دی که نه؟ 100 هم ورکوو 500 هم ورکوو ډیپینډ. صحیح او لار به شو دکه دی خو هم د کلي خان دی که نه پنجشیر د دې خو رورې په دغه کې هم د ممبر هم دی که اختر څنګه تېر شو لکه ستا؟ سر اختر خو زبردست
خو ما همیشه سر خلکو له ایدي ورکړل د مال نه پورې چې ایدي نه راکړي ولې بس نه راکړي څوک سر روان به کنه دی والد صاحب سره طاهر صاحب دی والد صاحب سره استاد تعلق شته سره کنه دا کوم دغه وته ورسوي ګیله ورته ورسوي ګیله وته ورسوي او دا کار خو یا خو ډېر غټه ګیله بالکل سر ما ته چرته نه ملاو شي نو به د ما خیر پیسې ډېرې ګټي نو ځکه باندې یا دا کې چې سره الریډي بلا پیسې پرتی نو خلک یې چیزا اختر کې لکه پنځپیر کې څنګه جمع څنګه وشوه سر بس اول چې کوم مین جمع واه خو د مولانا طیب سے مدرسه کې شي وا بیا وړي جمع شي وي بیا هغه نه پس ملک سلامتیا لپاره دواګانې هم شي وي سر نو خوان جوړې روکا ټیک جی سر ها او سواد کې اختر څنګه لکه تراته وای سوات اختر خو ډیر زیات خاصه څنګه مثلا او بس نن زما ولنې اختر دی چې زه کور نه بهر تیروم بهر دي دلته کې ناس یو خپل مینوالو ته چې دغه خبرونه نسخه دا فرق براته مو کنه چې دلته اسلام آباد کې اسلام آباد خو حدیث ابو پردیسیوں کا شهر ہے نا او په خو ماته یادی د بده پی پی نیوز ایجنسی کې ومه بالکل چې کله نوې راغلی ومه نو مونږ به خامخا یو خبر ورکو چې اسلام آباد لوکس deserted where deserted looks په موږ داسې دا مستقل به یو خبر نو اسلام آباد کې د بهر نه خلک راشي او لاړ شي او بالکل پکې څوک نه څنګه د محسوس کړو اسلام آباد کې سر اول کې خو ډیر زیات خفو چې رالو دفتر ته نو دغه خو بیا هم خوشاله شي چې دغه خپل ډیوټي تر سره کړه او هغه نیوز سلسله چې دنه جاری وساتله نور خپل کم فیملی ګیدرینګ چې نو هغه مس کو ډیر زیات دا اول ځل چې اول ځل چې زما د کور نه بار اختر ماته ها د کور خو به یاد شي خام ډیر زیات میات شو کور نه کال زودار روانو نو زه جاړه لمې نره اصل کې د یو مسله ده سر د چې کله اختر چې کله رانږدې شي کنه سر د ځان بیمار کی او چټای باندې وشي خو دې دل مو غیر کړي لا مخکې چې بل دفتر کې تاسو راغله دا کار ما ته پته زی پیژنم ها اوس به میا صاحب لرا شو میا صاحب خبر شي بالکل سر میا صاحب تا څنګه اختر ته خو اختر کې څنګه کاکا صاحب کې اختر څنګه ولدار ته وای سر کاکا صاحب کې اختر واقعي چې ډیر ښکلی او بس مونږ کلی کې چې کوم عیدګاه د هلته مونځ وکړو هغې نه پس راشو بیا خپل مونږ حجره کې ناست یو ترونه تربوران او ټول ډیر فیملی اورینټډ ملمانه راځي چې ولا ورکوي جی بالکل چای ولا حدیث صاحب په خوا په د کلو کې هغه استادانو له خلکو ډوډۍ کوي پرچا چې را بل کنه د بل زینا او دا شاه سلیم جان په دغه خبرو لیکلو په انستګرام باندې زما مبارک کنه او چې دا زموږ دغه د صوت لکه منټور دا زموږ خو انګریزي خو تاسو ته پته نه طاهر صاحب د کونال ته کونال ډیګي وایو د کسر نفسه نه کار اخلي طاهر صاحب شروع د انګلیش نه کړی نه نو ما د حدیث صاحب دا زه خو چاته نه يم چې لکه تاسو کې چې یو سړی تا ته وایي چې ته ما دغه مشر استاد یو پلاني یو دنګړي په 2 کال کې د چته سپلای ما لوانه غسته چته واسکټ را لوانه غسته دنه خو هغه روشنا ضمیر خو دا څنګه لکه دا څنګه استادان او څنګه مشران دا سر زغړم چې تاسو ته روحاني تحفه درکړم اصل کې دا ځان سره کېدا دا روحاني زبانه صرف خبرې کوي سر صرف خبرو لې موږ ساتل دي ها نور عملی کار دی نه کوي مې راکړه چې دونه شوم پړه بدی ویلي جواب نه درکې ګوره نور ادب هم کوي احترام هم ډیر کوي د استاد دا ډیر خوښ کیږي ته چې څونه ذکرېږم نو ممکن ده خو چې دا جواب نه وکړي او دا پکې خواله دي ها حدیث نو تاسو دغه ته سونه خلکو ته سونه وکنه نو خلکو ته خود د اختر خو جایزه پروګرام مو ته سو وای خیر او بالکل جایزه پروګرام خو موږ پرونم د جمعې پر ورځ دا کړی دی لایو ور کړی دی نو دغه دا خلکو ته خو بس دغه چې ټول پښتنو ته او اوس دا چې یعنی زمونږ د هم پښتون سیټ اپ موږ ته خو فیډبیک راځي چې په پاکستان کې د پاکستان په ټولو ښارونو کې پیښور کې کراچۍ کې کوټه کې مردان او دا ټول یعنی پښتنو خر پنجاب کې ډېر لاهور کې زموږ ډېر ویورس دي بیا په میډل ایسټ کې په ویسټرن کنټریز کې نو لکه هم پښتون ټول پښتانه چې زمونږ کم کتونکي دي زموږ پروګرامونه خوښوي نو هغې ټولو ته مونږ د اختر مبارکي وایو او دا تاسو ته چې څومره دا خبرونه در رسي او تاسو په ډیجیټل میډیا باندې او په دغه باندې تاسو کوم ګورئ په ډش باندې
نو دا ټول دا ټیم دی دا کسان چې کوم دي نو دی دا شی تیاری ٹھیک. د طاهر صاحب په قیادت کې موږ لګیا یو دا ټول دغه کوو نو دغه ټول مهنت چې وشي دا تاسو سره آوټپوټ دغه شي او د هغې په ویک په اینډ کې طاهر صاحب او زه چې کوم دی نو بیا لکه ټونکې موږ دي کې مشران یو نو موږ پکې هغه خپل یو پروګرام هم پیش کړو چې د هفتې هغه نچوړ تاسو ته نو نن تاسو سره دا ټول ناست دي دې ټولو طرفو ته تاسو ته د اختر مبارکي وایي. صحیح شو. یو دما بله کوو بیا به واپس راځو. یو وارې بیا د اختر پروګرام کې حاضر یو او یو شعر دی اختر راشه در منزله یو سکون هم راوړه د هجر شپو لره یو سرک د سباون هم راوړه. ډېره مهرباني. ښه وایه تا ته اجازت ته اوس زه به عادي صاحب نه یو کوېسچن وکړم سره مهرباني وکړئ. په دې ټول ټیم کې زه او عادي صاحب چې یو نو موږ لږ په خط باندې واړه ټیټ یې ښه نو زه خو چې نه بلکې یو ځل په لومړي سر کې خو بس شاه سلیم چې کوم دی وایي تاسو دواړه داسې ښکاري لکه پلار او زوی. نو سر زه خو سره حاجي صاحب دامن خو ډېر دنګ دي. بالکل صاحب نو زه خو چې کله کور کې یم که نه نو پکې فین چې کولاوم ما سره یو سټیک وي هغې ته زه نه رسم نو زه په هغه سټیک باندې فین کولاو کوم زه وایم چې حادي صاحب ته کله داسې واري زموږ انټي ورکي نو حادي صاحب دا لکه چې کله بجلی یا دغه خلاصي. ټیبل ورته ودرېږي سلام یې څخه ختم. حاجي صاحب جواب ورکړه. اتفاقاً په دې ورځو کې زموږ په د کور په حال کې چې کوم پکې دی که جی صاحب. نه بغیر د ډنډې نه کور روانېږي هغې نه هم ډنډه یې نه دا مطلب بل وکړه که د بجلی بټن بر وي که نه بالکل او ستاسو ډیوټي چې نو راخلاص دې قد چې کوم دی که نو ډېرې فایدې هم دي ډېر نقصانونه هم دي ډېرو ځایونو کې سړی چې کوم دی نو اوس لکه سړی چې دا اوس شاه سلیم دی نو دنګ 6 فوټ ځواني دا ښکلې مزېدار لکه زما دا سوشل ورک دی چې زه په خپل آفس کې چې کوم اے سي راغلی بالکل صاحب. ته مې ماته ویلي چې دا ولګو نو زه ولګو نو دا دا یو ځل د دنګو خبره شاه سلیم وکړه د دوبۍ ته دغه راغلو یو اشتهار راغی چې کسان په کار دی خو چې د 6 فوټ نه برابر یې که نه زنګ یو ملګري وي دې څه کې اوښانو له په سترګو کې رانجه دي. ښه لطیفې به اوس وایو ښه او داسې لطیفې ووایې چې چا سره څه شوي لکه زه به حادي صاحب ستاسو اجازه وي زه به شروع کړم. ها بالکل طاهر صاحب خو تیاری کړې ده. یو ځل لاستر حادي صاحب چې مېلمانه به مردان نه راتله ډېر نو هغه د زموږ یو دوست دی مشترک نو هغه مېلمه مردان نه به چاته هغه پېژنده که نه هغه ملګری نو ما هغه ته میسج کړ چې لکه مېلمانه خو بیا راغلي مردان نه که نه هغه دوست هم کوله اپ غلطه کې څوک چې راغلي و هغې ته لاړه نو بیا مې زه ډیلیټ کړ خو ټیکس میسج وکړه ټیکس میسج خو زر رسي نو بیا ته نه خبر شوی چې څه به شي بیا خو چې میسج خو بس لاړ شي نو بیا مې هغه ته ووایي که مې یاره هغه ته ټلیفون وکړه چې دا دغه دی بس په غلطۍ کې ځکه نه دا ستاسو د ټلیفون پورې یو خبره راغله ما خپله دلته کې اسلام آباد کې خو پنجابیان پښتانه ټول شریکي زموږ یو ملګری دی بټي هغه ټلیفون وکړ نو اوس ما هغه سره خبرې وکړې او ما ټلیفون بند نه کړ اوس هغه کلاو دی نو دغه هغه ما وې زه بس بند شو نو په دې کې چې کوم دی نو لکه ما نه کور والا تپوس کوي څه دي مې بټي دی بیکاره سړی ټنګول په دې کې اوس ګورم کر 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 आवाज راځي نو ما کته څنګه کلاو بټي بیکار آدمی نہیں ہے هغه ته خو غوږی خو زه حساب زه چې څوک ویل دی په وایي که خپل شي هغه وایي خو نه ویل دی په زړې نه بالکل سر اصل کې ما سره یو واقع شی وسل د کلو کې د بیٹکونو کې خلک کینی پاسي کنه نو موږ ملګری نه سن ما یو ملګری نو هغه ته مې لکه پاسه کور نه چای راړه کنه نو هغه ماته چې بالکل وسیمه ولي بند راړم اوس دې تل د زمون کوڅه کې سوال جواب کړي چې د وسیمه ملمانه دي او چای او بسکټ او کیک راکړي نه تاسو کور کې आवाज کړی زمون کور کې आवाज کړي اوس موږ په بیٹک کې ناس یو دا چای او بسکټ او کیکونه راړل چې کی خو دې شنو چې ما وکتل نو هغه برتن لوخي چې کومونه زمونږ د کور ما ته ښکاره غر کدا خو موږ راکړه غلط نکړو نو بس دا واقع ما سره شي وسره دا خو به د حدیث مردان کې یو کس خو هغه ما نوم ورسو وفات شوی الله دې وبخي هغه به ډېر زیات ټوک مارو مردان کې ډېر زیات ټوک مارو
هغه به د کچرو کې په خوا چې موږ سبق د مردان کچرو ته ډېر تلونه دلته کې ناستو وکیلانو سره نو چې والا براغه کنه بلا چې به سره ود او خو دې رکوع بدواشي و وکیل ته براغه چې مې د رول هغه مونږ خو چې نه دی ویلي لکه دی ولاړ هغه ته وی چې هغه لانی وکیل نه 150 روپو چیر لکه ډېر زیات ټوک مارو کنه دا زما یو مرګرو نو مردان کې د هغه مور چې کم دینو هغه به دا په طبخي باندې چرګ سورکو به ډېر مزیدار و هغه چې سره خوړی شو کنه دا څنګه په مردان کې به ډېر کېده مخکې نو د اوس چې کم دینو دی بل رو دی نو مور ته وی چې بار میلمانه نستی او چرګ ولا سورکا نو هغه چې کم دینو چې وړي د نو چې مور وکین دی دواړه اوس په بیٹک کې دواړه رونه نستی هغه چرګ چې اسکره ځکه نه شاه سلیم ول سر دا حدیث چې کوم خبرو ک دغه شان دا 1 اپریل باندې خلک په خوا دا کسی کول او خلکو ډیر په هغه الګو 1 اپریل زما په تاریخ پیدایش ته ګوري بالکل موږ تاسو د دې ظلم چې بل دی وشکول او چې 1 اپریل تاسو د بل د خبر شوم نو موږ ځان سره هم خاندل خو سره ویل نه شو نو هغه دغه ایگزیکټلی دغه شانکار شو چې زما یو کزن نو هغه ما چاچی دای کر فون وکړ آی ته وی چې دغه شان ما ملمانه را روان دی او هغه مې شهر داس کو چرته مخ کې نه دی شي چې دومره سیریسلی لکه د کال کړي خیر هغه خ پورا اهتمام کړي دی هر څه کړي دی او چې هر څه کو هغه نه پس سوکرا نه هغه خپل راغونه چې بس په کال ورته بیا و نو هغه نه پس بیا ای خپل کې ناست هغه خوراک مو کو ارسه مو ظاهر خبر بیا خوشحالي خادلی بهمي خو خیر داس قسمه کیسه په فیملیز کې او په دې کیسو کې ګندامات بالکل ډیره زړه کیسه خو دې حادثه دې خبره نه راته را یاد شو ځکه نه لګاو سر تاسو جیب تلاش کو مونږ پزړه کې تمه پیدا شو دای بخره کنه زرداسي لطیفي خوراتن دي تاسو یو لړۍ شروع کړو چې جرنالیزم تراته وسنګ شو نو دا وو وایي چې کله چې په سواد کې حالات خراب وتا سټول د پدر سواد ترهګری نه چې ډیر زیات متاثر شو دي نو په هغه وخت کې زه په کالج کې وم نو ما وی چې زه جرنالیزم کې اډمیشن کوم نو زما په کور کې مال اجازه نه راکوه زما پلاروم زما مورم زما شراندرونه چې نه ته جرنالیزم ته نزي حالت کې حالات داسې په سواد کې چې مطلب په سواد کې بالکل او صحافیان چې نه پکې زپ شوی مو نو چې نه ته جرنالیزم ته نزي بیا کله ورو چې حالات کېدو خوالي طرف ته روانو نو په کال 2014 کې چې ما بیا اډمیشن وکړ په جرنالیزم کې نو چې ما کله اډمیشن کوو نو زما ورور مال د یونیورسيټي فارم زما ورور مال ډکو نو پای کې درې اپشن په درې اپشن کې لیکلي چې په لکه مطلب تاسو په کم پرایورټي دا باندې چې کم یو په کولګي بیا سیکنډ بیا تھرد نو اولنې ماته چې نه ته بوسم جرنالیزم نه کې نو په اولنې کې هغه زما لپاره LLB ولیکله په سیکنډ باندې بیا هغه چې دینو دغه ولیکو سایکالوجي ولیکو په تړ باندې جرنالیزم ولیکو نو دا ډیر زیات انټرېسټینګ قصه ده چې کله ما ته کال لاګ د یونیورسيټي زما په LLB کې اډمیشن وشو اولنې کې نو ما ځان غلې کو سمونه یو کور کې نمبر په جمع ورکړل په کې چې سیکنډ کال د سایکالوجي ډپارټمنټ نه راغنه ماته چې اډمیشن شو دي ما دوانه چې کور چې کله مال جرنالیزم نه کال لاګنه ما په کور کې چې ځم په یونیورسيټي کې اډمیشن شو دي جرنالیزم هغه دوه مې پټ کړو نو زما لپاره دا ډیر زیات خوشاله خبره و چې کله فرست ټایم په کلاس کې کېناستم د جرنالیزم زمونږ ټیچر او خالد صاحب جمال صاحب داسې سجاد صاحب هغه نو مونږ ډیر زیات اپریشیټ کړو مونږ ته وی چې لکه مطلب په دې سواد غلط چې کوم روان دي په دې کې تاسو بیا هم جرنالیزم ترالي نو دا تاسو لپاره یو خدای او زما په اوس په خوشاله ډیر زیات خوشاله ډیر زیات چې فیصله یې کړې و تقریبا ما 2-3 کال د جاب وشي چې څومره کار کوم زه انجوای کوم لکه ما ته چې داسې نه دی فیل شي چې یار ما دا غلط دغه چې د فیلډ ځان لپاره دا کړل خو کړل نو همیشه ما انجوای کړل او ان شاء الله انجوای کوم حدیث لکه دا خبرو کې زوم د مختصر غونډه بیا به اس د ابو وسیم زما ګوبن یونیورسيټي کې په لاک اډمیشن شو خو بیا اعتراض را باندې چاو کو چې د پېښور یونیورسيټي کې اډمیشن دی نو بیا لاک ولا ما درانه کړم جرنالیزم کې بیا شو التم راغلی و خلک اعتراض کو بیا چیرمن شوکت صاحب صفات الله دې وبخي بیا اډمیشن چې زم لګه داسې په توکل په صحافت کې راغلی ما زه جناب سر جرنالیزم خو زما خپل یو شوق کوم تا نه هم جرنالیزم سوال نه دی کړی دا لطیفه کوم او پر سره خدا و نه لطیفه کوم او یو بل وکړه نو جرنالیزم می سر شوق او سو والد سے بیم یو اخلاق کار کوي نو صداقت تعلق و بالکل سر نو صداقت متاثر وم او جرنالیزم چې کم دی نو دا زه عبادت ګڼم او د جرنالیزم سره د اډمیشن چې کم دی کنه نو دا رااله فایک سیپ کړي که تاسو پیژنئ د پېښور پریس کلب صدروم پاتې شوی نن حدیث وخت مونږ ټول خبرې وکړه د مالټو چې دی نه وروړي د مڼو د شلتالانو چې داغ نه وروړي او
د پنځپیر کې د مونږپلي ډیر کیږي بالکل سر دا خبره ټیک ده او ستاسو څونه موده شوه د پنځپیر ممپلي چې کوم ورګه ستاسو څونه موده شوه جواب راکړه سر مشران خبرې کې به واړه 18 مهینې بکی 18 مهینې کې سر دا یو انکشاف په زور د صرف 1 کیلو مونږپلي وروړي سر نه ګوره مالې د جوار وروړي دي سر د ګوړه را وروړي او ساګ غندلو ساګ د غندلو ساګ را دومره بهترین روړي دا حدیث دا هغه په کومه طریقه باندې کښو کنه هغه پاستر کې مور به قشن باریک کټ کو دا ته په مبارک ورځ کې چې اوس موږ په د باندې والله سم نه جوړ سر یو بل د زیاتې خبره ده چې مونږ دا کې روزنه مخ کې چې مونږ کله په کانټین کې راشو تاسو ته بیا دي سر دی وې زموږ څخه په کور کې د بیري ونه نه ما خوړې هغه بیري مونږ ته تر اوسه پورې کوم زما خبره هغه بیري راغلی دی حدیث په خو دغه بیرو شاخ راغلی هغه لګي سر هغه بیري زوامه چې نیو سټریم کې بار یو کس وړلی خو حدیث په دمه دوه دغه کلمونه راوړي حدیث یو په کلی کور کې کارل یو ته اسلام آباد کې دا خو ډیر شذونه راغلي دغه نه پته لګي دا وړ ډیر ګلمن دي دا خو ته یاد دي چې دایر وته لا لکه کومل تم سو وایا کنه لاندې غلې کړې دي بګړګان نه دی خو دا مونږ چې ساره اختر سره نه دغه په دا وې چې ساره ما غوخه تقسیم کړه ورو کې اختر دی ما سره خو لطیفه نشته خو خپل یو سیکرټ برتون چې زه چرګې نه ډېره زیاته یېرېږم چرګې نه او زه یو ځل تلم ګاونډیانو کره د هغې چت ته لاړم هغه چرګې وړې وړې چرګوټي چې ورسره ما پسې منډه کوم ما چت نه ټوپ کوم نو ابو راته وایي چې دې چرګې نه خو به بچی وي خو دا چې ټوپ دی کوي ځان دې کوم دا کم کله دی چې هلته چرګې په چت ګرځي نه په چت ولې ګرځي سر څه خبر ناسته وړ بچي خلک ساتي کنه سر خلک پنجرې ول جوړې کړي یا بر په شت باندې ازادي کی کنه ماشومان فرض ته کیږي بس دا ماشومان ما چې په لار کې سر چرګو ته ما ورته لار بدل کړه زه ډېره یېرېږم چرګې نو څه پورې نه کدا تاسو سپې پیشو دغه د مخه بیا خو حدیث چې کوم کلی پرې شوی چرګې یې نه مېری الکا نه د دې نه مخکې چرګ دل تراشي لګو بریک ببل والو یو واره بیا حاضر یو او یو بل شعر به مو وایو د موبایل څخه اختر راشه یو ستومان د مینې رنګ راوړه پام بدل کړه لږ آرام پر ځای د جنگ راوړه د جنگ په ځای باندې اوس دا منځکه زمونږ د پروګرام موضوع هم نن هسې خو مونږ په پروګرامونو کې سیاست جنګونه تشدد دا زموږ اکثر موضوعات وي او د هغې یو علت دا هم دی چې زموږ په سیمه کې خو جنګونه پاتې شوي هم دي پاکستان کې اوس هم مشکلات دي افغانستان خو بیا ښه دی 40 کلن جنگ ختم شوی دی هلته هم لږ مشکلات شته خو بهرحال حالات بدل دي نو حدیث صاحب شعرونه خو ما دوه واري وویل داسې ډېر زیات صحیح مې نه ویلې خو لیکن تاسو خو نه مزیدار دواړه شعرونه مزیدار وو یو خو د دې حالات د سیمې د ملک چې کوم حالات دي په دې کې اختر د هغې مطابق و که نه نو ښه دغه پیش کړ او یو هم لکه اختر خو موږ خوشحالی کوو خو زموږ په ملک کې به داسې ډېر زیات خلک وي هم چې هغه به یو مشکل حالت کې وي او جنګونو نه هم متاثره وي او نور هم ژوند ډېر ګران شوی دی نو زموږ د خوشحالو مقصد به هیڅکله هم دا نه وي چې هغه خلک کم چې ممکن ده دغه رنګې خوشحالو کې شریک نه وي نو بهرحال اختر چونکې د روژې یو انعام دی نو هغوی سره هم زمونږ هغه همدردي ورورولي ده شاه سلیم صاحب د شعر ووایه ته خو داسې خاموش ناست یې چې تاسو داسې په کتلو باندې شعر ولیدو دی تاسو شعر لوستلو نو ما ته هم ډېره حوصله میلاو شوه ځکه چې زه هم په شعرونو کې ډېر کمزور یم خو تاسو د امن خبره وکړه او دا چې کوم سیکیورټي فورسز دي پولیس خاص کر کوم خبره وکړو نو هغوی هم د اختر په ورځ هم په خپل کار وي او کور نه لرې وي او دا نو د هغې په اړه یو شعر و ما سره اوس زه کوشش کوم چې خپلې خاورې سره زه نوره څومره وفا وکړم تاسو اختر کوي او زه درته پولې ساتمه ډېر ټیک یعنې خپلې ډیوټۍ کوي خپلې ډیوټۍ کوي مونږ هم خپلې ډیوټۍ کوو خو ظاهره د مونږ کار دومره سخت نه دی څومره چې نه سخت ګوره د اختر پر ورځ لکه ټول محکمې ټولې چوټیانې صرف د پولیس فوج ډاکټران او دا زموږ جرنالستان
محدود دغه نو دا ټوله سیکریفایس دی، دا ډیوټي نه ډیوټي خو خلک وکړي په اختر کور ته لاړ شي، کور کې اختر خپل کور کې وکړي. موږ چې تیرو نو دا یو قومي خدمت دی. او ګوره دی خبره وکړه هیڅ چک نشته په دې کې چې پولیس او فوج او نور امنیتي ځواکونه د هغې ډیوټۍ مشکل هم وي، خو نن سبا په پاکستان کې د صحافت چې دی دا هم یو مشکل کار دی. او بیا خاص کر هغه صحافت چې هغه آزاد وي، بیلنس سړی کوشش کوي، او بیا ځینې داسې موضوعات وي چې هغه د هغې رپورټونه او د هغې خبرونه هغه ډېر زیات لکه یو مشکل کار وي او ژوند ته یو خطر هم وي. لیکن بیا هم خپله ذمهواري او خپله ډیوټي خامخا هغه سرته رسول پکار وي. او د هغې وجه دا ده برداشت کم دی پاکستان کې، افغانستان کې برداشت کم دی، زغم نشته، تنقید خلک نه برداشت کوي. په نورو تنقید حق لري چې وکړم، لیکن بیا هادي صاحب هغه بیا نه برداشت کوي، هغه نه برداشت کوي ځان چې په دې باندې کوم کېږي. او په دغه باندې به تاسو خبرې کړي، ډېرې خبرې داسې چې هغه زموږ تر خولې راځي خو موږ یې بیا دبا وکړو. او زموږ خو زه خو د خپلو کتونکو ډېر زیات ځکه شکرګزار یم او دا ټول ملګري تاسو ټول چې زموږ د هم د پښتو پښتو ون چې کله دا لکه شروع شو ډېر زر دا ډېر لاړ بر او دا ټول کریډټ زموږ خلکو ته ورکوم چې څوک د پروګرام ګوري. تنقید موږ هر کله کوو، بالکل په موږ باندې تنقید پکار دی، په ما پکار دی، زما په خبرو باندې پکار دی. لیکن موږ خبرې چې کوو زموږ ټول ملګري موږ کوشش کړی چې موږ د ځان نه څه ونه وایو. پوښتنه سوال زموږ حق دی، جواب یا که موږ سره میلمه دغه حق دی. نو او تاسو هم حق لرئ چې په موږ باندې تنقید وکړئ. لیکن کنه یو خاص کولی شو، څوک مجبورولی نه شو چې کنزل کول یا داسې ژبه د استعمالول چې هغه صحیح نه وي، هغه هم لکه یو زموږ معاشره کې دا یو بدقسمتي ده، لیکن یو خواص کولی شي، یو خواهش هم وي. شاه سلیمه څه وایه که نه ته داسې دغه یې کړه سر تاسو ډېره ښه خبره وکړه. سوشل میډیا د لارې اکثر دا تنقید موږ ته راځي. ښه دته خبره بیا پرېږدم. او هغې کې موږ ګورو چې آیا په هغې کې ډېرې کنځلې مي، ډېرې بدې ردې مي، کله پکې ډېر د قومیت هغه تفرقي والا ایلیمنټ مي، نو چې هغه څومره کم وي نو هغه به ښایي ځکه چې په ورانو جاړو باندې چېرته څه شی سمیږي نه. خو تاسو په ښو خبرو په ښه طریقې سره یو شی چې د تنقید هم کوئ نو بالکل او تنقید خو ښه وي، تنقید پکار ځکه وي چې خلک اصلاح کوي. یو بریک اخلو بیا راځو. یو وار بیا حاضر او دا به زموږ د پروګرام اخیرنۍ برخه وي. ها تا لکه خاموش ناست دی. زمونږ چې کوم نیوز ټیم دی که نه سر مونږ کې وطن ټول نه زیات شوقي د خوراک د خوراک اوس تاسو خبرې کوئ سره ادې ما ته ورو ورو وایي چې پروګرام ختمیږي او مټیایي مو نه خوړه. نو زه هم ظالمه وخوره که نه په افطاره کې نه سر د ټول نه سیوا خوراک دی کوي. سره خو د باډۍ نه پته لګېږي چې څوک ډېر خوراک کوي. نه نو زموږ خانداني مسله ده چې غټ یو که نه. وسیم خو زه په سوال کوم، دغه نه سوال کوم که نه، او آخر کې په هغه باندې پوره تنقید وکړه او هم د خوراک نه اصل کې سر ما ته د برداشت ماده چک کوله چې د کې سوره برداشت دی. بالکل زه به تر خپل سایډ سر یو شعر ډالۍ کوم، وایي د خبریال جانان هزار شم، د خبریال جانان هزار شم، ریډیو پلاس په تناره ولاړه یم. کومل شعرونه وي سر مال شعرونه نو تا له شعر نه درځي، ته د چرګانو نه یېرېږې. خاطر د ګوړې شربت دی په ټول روزه کې لکان لوړې روړه څنګه ګاڼه هم د مردان کې نه سدا ودی فرمایش کوم ته چې ګوړې شربت او ګوړې شربت ماته میسج سکول پېشمنی کې ګوړې شربت یا ساتي درنه او تا ته جواب چې ګوړې شربت کړه زر اعظم دلته روړې نه هغه خو لیمونو زر دا کس دن پکې نه چولې. ها ولي و چې تیار سره نه سر په دې کې بیا د وسیم صاحب لاس ته موږ ته کالو کو موږ د میسج مو کو نو د تقریبا سر هغه ز بازار نه مخ راغلي مسلمانانو پس دوباره نه ما د روزه په خلی بیا زغه سر حدیث د پروګرام اخیرنۍ لمحې دي نو اخیرنۍ لمحې چې دینو زه پکې یو لطیفه راته اوس چې د سټوډیو ته موږ راتلو نو زما آیرلند کې یو ملګری دی هغه راته یو لطیفه راولېږله. وی یو سړی په بازار کې داسې په روډ کې ولاړو نو یو جینۍ راله پین کاغذ ورسره و
یو ته چې خپه کېږي نه نو زه یو سروې کېم نو تا نه یو څو تپوسونه کوم یا ورته چې وکړه نه کنه نو یو ته وی چې دغه دا ته چې اوس په بس کې ناست او یو ښځه راوخېږي نو ته به ورته پاسې دی ورته نه نو هغې ولیکه بې ادب په هغې باندې ټیک ولګه بې ادب ټیک بیا وی که هغه ښځه بیمارې نو ده ورته ولیکل نه به پاسم نو هغې په خودغرضه باندې ټیک ولګه وي که هغه ښځه بوډۍ نو دی ورته نه پاسم ورته نو هغې یو جینۍ ورته بد ردویه روانه شوه نو د سره خوا کې بل کس و ایسته ورته هرې خبرې نه ولیکول وي نه مې ورته په دې کول چې ما خو ورته دا ووایي چې زه نه پاسم خو دې ما نه مخکې دا عقل دی که نه چې دا تپوس ما نه وکړي چې دا ولې نه پاسې وي زه خو ډرایور یم زه به څنګه پاسم ها نو اوس وګو حدیث په شی د ورو اختتام ته یو اخر کې به زه جی اخر خبره لکه که تاسو ما ته ویل نو ما زما خو پوره شاعري ارسشتي ما به روړي و ځان سره که نه نو اختر کې خدای دغه نو خو چې تاسو ما ته ووایي نو یو شعر دا ما ته اکثر هم دغه یو چې ملګري ته راغونډ شي ما ته دا یو راياد شي بیا که نه نو زما یو شعر د ډېر پخوا د هلکوانه کې مې چېرته لیکلو خپل زما خپل شعر دی په کوم ګوټپیر چې زموږ لارې د ژوندون بیلې شوې ډېر مې نن هغه ډګرونه په زړه وورېدل ډېره اخري خبره وکړه شابه بس ټول کتونکو ته به اختر مبارکي ورکړو ها زه به د ټول کتون ډېر ځل به آسان ځان نه خلاصوي اختر مبارکي کوم ټول کتون ته به زه یو میسج ورکړم چې خپل منځ کې نفرتونه ختم کړئ او خوشحالۍ خورئ کړئ ډېره دا خو هغه روایتي خبره ها جناب جی بالکل سر زبم دغه وایم چې د زموږ د ټول ټیم لاړه چې د نو پښتنو ته ټول مسلمانانو ته د اختر د ډېر خوشحالي چې دینه دا ته ډېر مبارک شه او څنګه د وسیم صاحب خبر وکړه دغه نفرتونه د منځ د منګ لري کول پکار دي لکشان ژوند په مینه تیرول پکار دي چې مینه خبره کو مینه ویشو نو دا به زموږ د پښتنې ټولنې لپاره د ټول مسلمانانو لپاره د خیر ذریعہ وګرځي اوس به دا ځل تاسو مړې شلتلان وروړي کنه بالکل سر بالکل څومره مونږ خو ډېر غاڼي بالکل ټول د یو کارټون ملایي سر اصل کې سر دی وای چې په ور په سکرین دی ویلې دي خان سر او نه ته نو ملګری چې ناسي ټول پروګرام چې را جوړ کړل وکاس صاحب دی او باسط صاحب دی ټول ټیکنیکل ملګری دی غدن فر دی چې څومره ناشتي او زفه دی ټول دی او دا د مون کیمرمنان ملګری دی ایو په ګرانو میر شاله طاهر صاحب دی وای چې په سواد کې د 1 نواله 9 نمبر پر شمتالان کیږي اټه یو پکې تا ځان پنځپیر ولا یو دی په 9 نمبر راړي نه سم چل بو دا چې چل بو کنه سر چې یو مال به ولس ورځ چټي راکې نو 15 ورځې کې وتا سره شي نیم ټیم راشي هغه بالته بسوات کې وګرځم چې تلان بوله ورکم بس کوړه بم راوړل ته بم شاه سلیمه اوس خو غیرت وکړه کنه د چې دا ډېر زده کړو کومه چې اخر کې زدا پیغام ورکول غواړم چې اختر ټول مسلمانان یو اب او شي ډېر مهرباني دغه خو دغه بل د خوراک هم سر د ایران د کلچر مونږه ډېر خوښ شو دا چې کوم حدیث خبرو کنه هغه نیوز ایجنسی والا هم ډېر کله کلچر دی اوسه نو بس روباسه کنه مال روباسه سره کوم مشران پروموټ کوي نه او بس کولیګو مشر بګم مدلته مون خو حدیث تر مشرای کې شرای کار نه کړی دلته ټول کولیګو نه د اجازه نمخ کې بتاو موږ د پاره د ایدی اعلان کوي سر چې ټي باندې سر دلته اعلان دا به ضرور کوي سر سلسله خیر راکې د کیمرې شاته خو اعلان د کیمرې مخ تاسو واړی چې دی خلې تاسو کشران نه یو لا خو سر وسیم ادم نه دی کړی پورې نه انکم نو د ټول عمر واده نه کوي نو دا هغه موږ ته وسیم سی ویلې ما کومل تی ویلې ته د دې در کوم دې در کوم ته نو ویل بتاز خو قسمت دا وسیم سے ما تم تیر کال ویلو نو ما درې کړی دا شو نه نن خو هغه پروګرام کې دا سناسته لګا په کلی کې ملک چې ناست نو خو خامخا دی به دی ورکی نو تاسو سلیم شاه سلیم جان استا وطنزیب ستا وسیم ستا وسیم عاصم صاحب کومل شبیر صاحب ستا عبدالهادي مایار صاحب تاسو او دغه زموږ د پروګرام وختو زه خو غواړي چې نور هم تاسو سره خبرې وکړو ولیکن نن خبرې خو ممکن ده چې د سملګرو خوښ شوي د سبني خوښ شوي خو اسی خو موږ د خپل ملمانه چې پروګرام ته راځي هغې ډېر احترام کوو او درانه خلک وي لیکن نن موږ چې اختر خپلو هغه ملګرو سره چې هغه ستاسو دپاره لکه د خبرونه جوړول او خبرونه بیا تاسو ته رسول نو لږ موږ چې د هغې د ژوند هم خبر شي او د هغې خبرې هم وورئ او ستاسو هم ډېره مهرباني ځکه چې ستاسو نه بغیر موږ زموږ هېڅ حیثیت نشته که موږ ښه خبره هم جوړ کړو
او څوک نه ګوري څوک په خپل رد عمل نه کوي موږ تاسو په کمنټس باندې ډېر خوشحالېږو کله نه کله پکې خپه شو خیر نو اجازه به د طاهر خان سره د خپل ملګرو واخلي د الله په امان او یو واری بیا د اختر مبارکي او ښه اختر د پاره تاسو لپاره دعا کوم